السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی مه شې. دلته کپڑا مې لایګي. کپڑا دې لګي؟ ها دا وکسه. دا وکسه. دا هم ډېر ښه صوفیانه رنګ دی. دا وکسه. دا ښه صوفیانه رنګ دی. هدف کې دا رنګ هم دی. دا وګوره. یاره زه بیا څه بهر لږ چکر ووهم. ها خزا صحیح شوه خپله خوښه. لیاګاک ویلوړ نه وي چې بیا ورته 500 ټنونه وتغواوه. ګاک خو بس پکې خراب کړو ګاډ واډیه کړو. 500 ټنه بیا وتغوایي چېرته وایي چې دا رنګ راواخله سړی ویله راواخلي، دا راواخله سړی ویله راواخلي. نو 300 رنګونه ورته وتغواوه بس سړی دیکا کړو په منډه کړو ټول کا بس دا دغسې داسې کېدل بیا نه کوي. یو کول درسته وشو نه د ګاک په اندازه پوهېږي نه په دا پوهېږي. بس څه خبرو چې څه شی خورې. اوس ته ګوره ته یخ کاکړ کېنه دلته ته بیا ګوره موته ګوره چې زه یې خرڅوم څنګه او هغه کوم یې څنګه. دا کې در ټولې که تکړه شه. اخی دادا ګاک راغی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شه. دا هغه راکاټ کړه. دا سپینه راکاټ کړه. لا کټ کا جوړه کټ کا. دا واخله. ها اچھا دا جوړه. دا څو روپۍ شوې؟ دا 4.5 کېږي خو خیر دی چې مو د کول لا 4000 روپۍ شوې. ښه مننه ډېره مننه. ځه کېنه بس تون دا جوړه خو 500 روپو و څه رنګ دی په څلور. بس غلی شه بیا به وروسته پوه کوم. اوس ته ما ته غوږ ورسوي چې استوزي زده کړې. تکړه شه. دادا بل ګاک هم روان دی. صحیح و. اوس ته غوږ ما ته ونیسه بعد نور بېغمه شه ته. ښه السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شې بچکا. ښه یې جوړ یې ټیک ټاک یې. جوړه مې لایګي. خوښه که جوړه خوښه که. دا به څنګه وي حاجي ګله؟ دا خو خلو چې 4000 روپۍ یو خو 3.5 کې به لا کټ کو. خاصا کاټ کړو. کاټ کې کوم ځا سره کټ کاوه جوړه کټ. ها مننه ډېره مننه. بالکل په مخه د خاصه خپل شي په مخ شي. دادا دا خو ګوره 500 جوړه ګوله 4000 کې ور کړه بل په 3.5 کې ور کړه. بس دغه ساتو کور نشته دغه شي سره کور دی و چارلز دا کاوه. صحیح شوه. چارلز دا کاوه بیا به وروسته پوهوم. ښه صحیح شوه. اره دادا والا چې نن خو د ګوره کمالونه وکړل. نن دې بالکل کمالونه وکړل. غوږ ونیسه. نن ورځ چې کم ګاک تېرېږي بیا به د اخري کې پوه کوم. لږ صبر وکړه بس ته نه کړاپېږه ما. هغه په ټوله ورځ کې هم دا شونته هغه نه شوې کړی پوه شوې بچه ته توی نه یوې ورځې دغه ته سوچ کوه نو غوټ توېدل خو نه وي چې ورته روډېرای کړو. هغه دادا بل ګاک هم روان دی. بس غوږ ونیسه بس. السلام علیکم. وعلیکم حاجي صاحب ماري چا دیګه کېنه. ښه یو جوړ یې جوړي برابر یې. حاجي صاحب مو خو یو جوړ کپڑے لګي ماما. کپڑے اے کپڑے به ډېر کو ویلې نه. خواخې کا. ماما دا په څو دا کپڑا؟ دا ته خو یو خواخه که نو. او ماما خو دا په څو ماما؟ دا په 1500. او دا ماما دا مې خوښه شوه ماما دا کپڑا. دا یې خوښه شوه؟ اے دغه مې خوښه شوه ماما. دا 1200 روپۍ دي ښه. مړه لږه ګزاره وکړه ماما. په 800 روپۍ راکړه. زه ولاکاټ یې کړم. دا واخله. هم بچکا دا واخله. مننه بعد دا ورته کوه. دادا تو خو نن ډېر عجیبه کورونه وکړله. یو چې روغی په 4000 دا ور کړه، بل چې روغی دا 500 له جوړه په 3.5 زره ور کړه،
چې اوس دا راغی نو دغه نه دا جوړه د په 800 ویر کړه او په 1500 راغلی دو ها دا اوس ګوره چې زه دې پوه کم ها دا د دوکاندارۍ اصول دي یو چاول راغلی و چې په 4000 مې ور کړله ها هغله نیکه ګټلې وې ها نو ته په څه پوه شوې زه په دا پوه شوم چې ورته ویل چې بس رو وتغواوه ها لوس یې مې خولې نه تېر کو شي رو وتغواوه او کاټ کا هغله نیکه ګټلې وې چې دا بل راغی هغه ویل چې دا په څو نو یې ریټ پښتنه یو کړله بیا ویل چې روکاټ یې کا هغله پلور ګټلې وې پوه شوې ولا بل چې کوم سوالونه ورته کړل و ماما ورته ویل ده په خپله ګټلې وه خپله خوله پې وتلې وه نو دغه نه مې ما 200 روپۍ وګټلې وه خو نورو نه مې داسې سپور پې وکړو بس ویلا چې لا دغسې دوکاندارۍ چل زده که هسې چې ټیټونونه مه راته غواړه ځمکې چې کله ورته ووایي چې دا تون روکه دغه نه الله کاټ که خیر دی ګزاران کوه داسې هم نه چې وایي چې خو لکه دغې تربیات ټوله در کړلو چې سړی هم پېژنه ګاګ پېژنه چې دا کومې درجې ولاړه صحیح شوه سړی چې هغه که موږ سړی خلوکه شي